سلامونه دوستانو، بیا راغلاست یاله دی کی چې روغ جوړی او خیر او زی ولرئ. دوستانو نن راځم درته د اعلاناتو باره کې یا د انټرنیټ نه مالي یا د یوټیوب نه مالي ګټه اخیستلو باره کې څلورمه ویډیو ده چې درې ما جوړې کړي دي. شاید تاسو ته په دې سیټ کې یا په دې سیټ کې ښکاري. هغه ما یوټیوب ته خیزولی دي. که تاسو هغه نه کتلي کوم سوال پوښتنه اول هغه وګورئ. که هغه کې کوم بیا هم سوال پوښتنه درلودله کولی شئ لاندې کمنټ کې ولیکو. راځو دوستانو، زه نن تاسو ته په دې سیټ کې به تاسو ته یو سکرین شاټ ښکاري زما د موبایل. زه تاسو ته یو هغه ښیم لکه په سکرین شاټ باندې د اعلاناتو یا د ایډز یا د ویډیو باندې چې راځي یو څو دانې ویډیوګان تاسو ته ښیم او زیاتره ویډیوګان شاید تاسو زه ته یو هغه پې واچوم ځکه چې کوپی رایټ دپاره کوپی رایټ پرې رانشي زما په ویډیو باندې. نو خو زه تاسو ته بعضې شیونه ښیم. دې سر کې تاسو اوس ولیدل دوستان، دلته که تاسو ګورئ د انسټاګرام اعلانات راغلل. دا دی د یوټیوب خپل اعلانات. لکه دا اعلانات چې دي دا په ویډیو نه دي. دلته که تاسو ګورئ انسټاګرام جوین انسټاګرام، دا دی انسټاګرام د یوټیوب خپل اعلانات دي. صحیح ده. اوس که تاسو مثلا یو ویډیو مثال فرض که زه یو ویډیو درته ښیم، دا ویډیو ده. صحیح ده. ما کلیک پې وکړو. زه که دلته راشم لاندې که تاسو ګورئ دوستانو دلته ایډس، دا اعلانات چې دا اوس فرق کوي. دا هغه اعلانات نه دي چې په ویډیو راځي. دا لاندې ډسکریپشن کې راځي یا په هغه باندې راځي. نه پوهېږم دا څه ویب سایټ دی، خو دا اعلانات چې دي دا د دې ویډیو پورې مربوط دي. صحیح ده. اوس دلته که تاسو لاندې راشئ د دې هغه وګورو، ډسکریپشن وګورو. دلته مثلا فری دا چې دی یو ویب سایټ دی، دلته اچولی لینک. دا د خپل ویب سایټ دی. مثلا فرض کړئ که کاته راشئ دا اوسې دی دوستانو د خپل ویب سایټ ده. مثال زه تاسو ته اوس ښیم. دلته اوس ګورئ دوستانو، اوس ما بیا کلیک پې وکړو، بل هغه پې راغی. مثلا د ویش دا آنلاین اپلیکیشن ده. مثلا دې ایډ پې راغله. که دې ته زه مثلا داخل شم، فرض که دا رقم کولی شم دا ما را ډاونلوډ کړی ده. مثلا که یو کس یې را ډاونلوډ کړي هغه ته بیل ریټ لري. مثال که یو شی کس ترې والي هغه ته بیل هغه لري. بعضې خلک څه کوي، یو د آنلاین شاپ سامان لینک را واخلي، لاندې ویډیو هغه کې اچوي، ډسکریپشن کې اچوي یا په اول کمنټ کې اچوي چې خلک کلیک پې وکړي هغه ته چې ننوځي ویب سایټ ته، نو ده ته پیسې پرې چارجېږي. او که چېرته یې را ډاونلوډ کړي یا یو شی پکې واخلي بیا ده ته پرسنټ پکې ورکوي. پرسنټ داسې پکې ورکوي مثلا که ته مثلا د یو خریداري مثلا یا بوټان یا کالي یو هم یو شی وي، د هغه لینک را واخلي، خپل ویډیو لاندې واچوي، هغه چې ته کله کلیک پې وکړې هغه بیا ځي مثلا دا ګوګل ډسنس پورې مثلا تړلی، هغه ډایرکټ کس ته پته لګېږي چې دا پلاني یوټیوب والا شیر کړی و او د هغه نه دا کس زما هغه ته راغلی ده زما اپلیکیشن ته د هغه جنې سامان. مثلا بیا که کس سامان واخلي د هغه بیل پرسنټ ورکوي. مثلا که یو شی په 100 روپۍ ده ته پکې 8 روپۍ ورکوي. صحیح ده. هغه بیا هغې کې بیا یوټیوب حق نه لري، هغه د یو کس شخصي دي. د لینکونه چې دي دوستانو زه تاسو ته وایم چې دا یو شخصي هغه لري، دا یوټیوب پورې اړه نه لري. مثلا فرض که زه یو کس ماته وایي دا زما دوکان دی په انټرنیټ کې، دا زما ویب سایټ دی، په دې ویب سایټ کې زه تا ته مثلا رباټ هم در کوم، مثلا ګیپورټ در کوم، مثلا یا کموالی درته پکې راولم ریټ کې، که چېرته ستا له خوا نه ما ته کسان راشي. بعضې خلک داسې کوي چې یوټیوبرانو سره یو مشوره کوي، یو ویډیو سره جوړوي، ورته وایي که په ده ویډیو کې ستاسو څومره خلک دا ویډیو ګوري او زما ویب سایټ ته راغلی یو شی اخلي، مثلا په 100 روپۍ شی زه په 80 روپۍ ورکوم. صحیح ده. بیا د یوټیوب والا ته پکې 7 روپۍ 8 روپۍ 9 روپۍ دومره پرسنټ ورکوي. صحیح ده. خو هغه بیا یوټیوب پورې اړه نه لري، په هغه کې یوټیوب هېڅ حق نه لري، نه مالیه شته پکې نه هغه شته پکې، هغه پیسې شته نقدي دي ټولې. زیاتره خلک غټ یوټیوبران والا دا کار کوي. بل شی ته وښیم دوستانو، که تاسو مثلا یو ویډیو کلیک کوئ، فرض کړئ زه یو ویډیو ګورم، مثلا دا ویډیو دی، دلته اوس ګورئ تاسو اعلانات پرې راغله. صحیح ده. اعلانات دي 2 ثانیې او دلته یې لیکلي دي 1 دقیقه اعلانات دي. صحیح ده. دلته که دا زه چېرته مثلا په دې هغه باندې کلیک وکړم، په دې ویب سایټ باندې داخل لاړ شم، دا دې کس ته یو ریټ لري. که چېرته زه د ویب سایټ را ډاونلوډ کړم یا یو شی ترې والم، هغه بیل حساب لري. دا ټول د دې کس دپاره دي. دا اعلانات چې دي اوس دي دا یوټیوب دې کې تا نه پیسې نیموي. دا د یوټیوب چینل چې ده هغه تا نه پیسې نیموي. او که چېرته مثلا دا ویب سایټ زه سکیپ کړم،
هغې بیا ډېر کم پرسنټ وي، مثلا شاید که مثلا $5 وي ته شاید $1.5 یا $2 په 1000 ویوزو باندې شي. ښه زه اوس د هغه پرېږدم، تقریبا 22 ثانیې پاتې دي چې چېرته 22 ثانیې ختمې شي تاسو ته اوس پته لګېږي چې دا اتومات دا هغه وړي. بعضې وخت ویډیو شروع کېږي، بعضې وخت اتومات بیا اعلانات پرې راځي. کله چې ته اعلانات تر اخره وګورې یوټیوب تا ته بل اعلانات درکوي، بل درکوي. داسې ما یو ویډیو وکړه دوستانو د ټیسټ دپاره، ما لیدلې زه ټیسټ وکړم چې څومره اعلانات راځي پې. یو ویډیو ته 14 که 14 دقیقو پورې وه. ګورئ دوستانو اوس دلته د هغه ختم شو د اعلانات، صحیح ده، سیکنډونه راکړه 2 سیکنډ 3 سیکنډه، اوس بل اعلانات شروع شو اتومات. دلته به تاسو ته معلومیږي دا ټول اعلانات ګول ته اوس بیا سکیپ ورکوي، بیا سکیپ ورکړه. اوس دا اعلانات هم ګور دا 23 ثانیې دي چې دا تر څومره وخته پورې کوي. ګور دا 2 اعلانات دي ښه په ضرب د اول د ویډیو سره کې. دوستانو ما د ویډیو خبره ته کوله، یو ویډیو مو وکړه 14 دقیقې شاوخوا وه د ټیسټ دپاره، ما چې دې باندې څومره اعلانات بیخي مې اعلانات تېر کړل، خراب 18 که 8 اعلانات پرې راغله. آخر د ویډیو کې 2 اعلانات سر په سر پرې راغله. اوس دا ویډیو وګوره یو څو ثانیې پاتې دي، 7 ثانیې پاتې دي، دا اعلانات ختمیږي، شاید اتومات بیا پرې راشي، شاید ویډیو شروع شي. اوس تاسو ته ښیم اوس بیا ټیم ورک 4 ثانیې بیا ټیم ورک تاسو به وګورئ بیا اعلانات پرې راغله. یعنې دا درېیم ځل ده چې په دې اعلانات راځي، صحیح ده. نه 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 ویډیو شروع شوه، ویډیو شروع شوه، بخښنه غواړم. ښه ویډیو شروع شوه، صحیح ده. اوس دوستانو بعضې خلک څه چل کوي، بعضې خلک یې ګوره ډېر کم سبسکرایب لري، ډېر کم ویوز لري، اما د یوټیوب نه ډېرې ښې روپۍ اخلي. د هغې علت څه وي؟ علت یې زه تاسو ته ښیم. موږ تاسو ګوره بعضې خلک د یو شي باندې چې نه پوهېږي نو هغه معلومه ده چې ته نشې ګټه ترې اخیستلی. دا خلک څه کوي، دا ځي د غټ اپلیکیشنونو مثلا د انلاین ویب سایټونو مثلا یا ځي چا سره خبره کوي یا مثلا یو ویب سایټ خپل ورته مسیج کوي چې د ډېر لیدونکي هغه ورته وایي چې مثلا دا لینک واخله ستا د ویډیو لاندې په اول کمنټ کې واچوه یا په ډسکرپشن کې واچوه، او یا کولی شي مثلا شاته یو لوګو یو شی یا کالي واغونځه، ډېر مختلف هغه لري که نه، هغه ورکوي. هغه چېرته چې کله ورکي هغه بیا جدا حساب ده، هغه بیا یوټیوب سره اړه نه لري، هغه د تا شخصي روپۍ دي چې څومره مغه کس سره تا خبره وکړله او څومره هم ستا کسانو کولی شي ته مثلا په انسټاګرام ویډیو کې خپلو دوستانو ته هم ووایه، لینک ورکړي، مثلا لایف لاړ شي ورته وایي چې یاره راشئ که چېرې تاسو لباس غواړئ کالي غواړئ زه تاسو ته پرسنټ درکوم. کس تا ته وایي مثلا که په 100 روپۍ شی دی ستا له طرفه که ماته کس راځي زه به ورته په 80 روپۍ ورکوم یا په 80 روپۍ ورکوم، بیا ده ته پکې 7 روپۍ 8 روپۍ تر 10 روپۍ پورې ده ته په یو شي کې پرسنټ ورکوي. مثلا که هغه 100 کسانه واخیسته که 2000 واخیسته که 1000 واخیسته که 1 واخیسته ده ته پرسنټ پکې ورکوي. هغه داسې حساب دی، هغه چې ده بیا علیحده حساب دی. دوستانو دا ویډیو که چېرته زه تر اخره وګورم ډېره به اوږده شي، خو دې ویډیو کې که ستاسو وښیم ګورئ که مثلا 4 دقیقې ویډیو ده، مثلا 2 اعلانات سر په سر راغله، صحیح ده. دا چې تر اخره پورې ته ګورې اخر کې 2 اعلانات بیا سر په سر راځي، مثلا امایک کې یو 2 راځي، مثلا په 15 دقیقو ویډیو باندې 4-5 اعلانات راځي. یوټیوب تا ته 2 اعلانات درکوي اتومات، خو ته کولی شي خپله پې 3-4 اعلانات واچوې. مثلا که چېرته تا ویډیو اوږده نیمه ګنټه ته کولی شي تر 10 زیات اعلانات پې واچوې. او بیا دلته یو بل شی دوستانو که دلته تاسو راسئ لاندې ډسکرپشن ته مثلا دې چې ستاسو ته کوم ځای کې راځي دوستانو لکه دې کس نشته دی که نه، بعضې خلک دي لاندې لینکونه اچوي، مثلا که څه ورکړه دې اچولی نه نه اچولی، بعضې خلک دي لاندې لینکونه اچوي. که بله ویډیو شوله بله ویډیو د دې باره کې به نه وي، دا اخرنۍ ویډیو ده. خو بیا هم که تاسو کوم سوال پوښتنه درلودی یا تاسو کولی شئ لاندې وګورئ، د هرې ویډیو لاندې کمنټ کې وګورئ، مختلف کس د نور خلکو ویب سایټونه اچولي، پوه شئ نور خلکو ویب سایټونه اچولي په دې پوه شه چې د بل چا اعلانات یې راغوستي دي یوټیوب له طرفه نه دي. بس همدومره دوستانو، الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرته هم دا 3 نورې ویډیو نه یې کتلي، دې نه مخکې ما 3 ویډیو نورې ویډیو لیکلي دې باره کې، کولی شئ هغه وګورئ. که بیا هم کوم سوال او پوښتنه درلود لاندې کمنټ کې ولیکئ. او دوستانو کله بیا له موږ سره وي انشاءالله په آینده کې زه د یوټیوب د ویډیو اپلوډولو باره کې، ایډټ کولو باره کې، دې باره کې ویډیوګانو ته جوړوم. که بیا هم کوم سوال پوښتنه هغه باره کې لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ. نو تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو.